درنو لیدونکو او مینوالو د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. لوګر د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ په د شیخ کلي کې د حکومتي ځواکونو د توپ مرمۍ لګېدو له امله 4 ماشومان وژل شوي دي. د شیخ کلي اوسیدونکو نن د وژل شوي ماشومانو مړي د اعتراض په توګه د لوګر ولایت مقام ته وړي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله. غني ولسمشر اشرف غني د خزینه بندیانو د سزا د بخښنې او کمولو فرمان ورکړی دی. ننګرهار د ننګرهار چارواکي وایي هغه ځانمرګی بریدګر او د هغه لارښود کس یې له باروتو ډک موټر سره یو ځای نیوله چې غوښتل یې په جلال آباد ښار کې برید وکړي. چارواکي ویلي برید ته چمتو شوی موټر کې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي دي. حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند منلې چې یو شمېر غړو ترې لاره جلا کړې، خو وایي دا کسان مهم خلک نه دي. عبدالله په ولسمشرۍ ټاکنو کې د درغلۍ او له ناپاکو رایو څخه د پاکو رایو د جلا کولو په موخه د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټکټ پلویانو په کونړ ولایت کې هم لاریون وکړ. کمیسیون د ټاکنو کمیسیون وایي تر 2 ورځو په دې شرط په 20 ولایتونو کې د ترسره شویو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې په اړه د رهبرۍ د بیا کتنې له مخه سمونه پکې راشي. طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ د قومي مشرانو په ګډون 40 سپین ږیري چې شبرغان ښار ته د یو کس د جنازې لمانځه ته تللي وو له ځان سره بیولي دي. لوګر د لوګر یو شمېر اوسیدونکي او دولتي مامورین په دغه ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه له خرابوالي شکایت کوي او وایي چې پیسې او میاشتني معاشونه پر وخت نشي ورته اجرا کولی. سعودي حکومت د یو نوي اقدام په اساس هغه قانون لغوه کړی چې هوټلونو ته د داخلېدو پر مهال ښځو او سړیو ته د یوې لارې د کارولو اجازه نه وه. د نوي فرمان له مخې اوس ښځې او سړي کولی شي په یوه لاره هوټل ته داخل شي. پکتیا د ولایت صنعتګرې میرمنې وایي په لوړ کیفیت جوړ شوي لاسي توکي لري خو د پلور لپاره یې مارکیټ او بازار نشته. دغه میرمنې شکایت کوي چې دولت ورسره د بازار موندنې او مارکیټ په برخه کې په ځلونه ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. شرکتونه حاجي رسا سوداګریز شرکت په ګډون د کورنیو چارو وزارت 4 قراردادي شرکتونه په تور لیست کې شامل شوي دي او نور د یاد وزارت په داوطلبیو کې د ګډون حق نه لري. کندوز د کندوز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې طالبانو د اربکیانو او پولیسو پر ګډه غونډه 2 توغندیز بریدونه کړي چې له امله یو شمېر پولیس او اربکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. کرکټ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي په تجارتي سیالیو کې لوبېدو لپاره ځینې استرالیا او ځینې نور بنګلادیش ته سفر کړی دی. د امریکا مشرانو جرګې قضایي جرګه وایي چې د ټرمپ کړنو امریکا له ګواښ سره مخ کړې ده او د ګوښه کېدو لپاره یې باید چټک اقدامات واخیستل شي. چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یوې خبري ناستې د خبرو پر مهال ویلي دي چې د دغه هیواد په ختیځ ښار استراویا کې په یو روغتون کې د ډزو په پیښ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا دغه هیواد په شمال ختیځ کې د استراوا ښار په مرکزي روغتون کې د ډزو له امله 6 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور سخت ټپیان دي. افغان خبریاله په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو فعال او خبریاله 40 کلنه نقیبه بارکزی د بشري حقوقو په برخه کې د ټولپ یا د غاټول د جایزې ګټونکي اعلان شوه. میرمن بارکزی تر ډیره د ښځو او د دوی د حقوقو اړوند مسلو په اړه د راپورونو له کبله دا جایزه ګټلې ده. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د زابل ولایت په ښار صفا ولسوالۍ کې تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي چې 4 طالب وسلوالي وژلي او 15 تنه نور یې ژوندي نیولي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.